دلته چا خط لیکلی ده چې بعضې طالبان د خپلو کورو د ښځو دپاره د وظایفو اجازه غواړي. داسې د لرې نه اجازه چې د شیخ سره نږدې لیدی نه شي بیعت دغه صورت هم شته. حضرت مبارک ته ارغندې خلیفه مبارک ویلې وایي کله به څوک راغله شوق یې دغه و چې د کور زنانه هم بیعت وکړي، خو هلته به سړی مرید و، نوره کورنۍ به یې نه و، مریدانه شرمېدو به په دغه باندې چې اوس ښځه زه ورولم بیعت وکړي، ناشنا ورته لیدی کېده. بیا به دغه غیبانه اجازه ورته وکړه چې طریقه یې ور وښیي، خپل ذکر دې کوي. ما ته خپله خلیفه مبارک دغه ویلي و په اول وختو کې هم چې که څوک نږدې نه و لرې نه هم ته اجازه ورته کړی شي. نږدې کې خو د زنانهو بیعت دا خبره د بیعت خو یو ځای کې را روانه ده، خو اوس پې زه لږ خبره یاده کړم. د نر بیعت او د ښځې بیعت دواړه په قرآن عظیم شان ثابت دي، په احادیثو مبارکو ثابت دي، خو فرق شته پکې. د نرانو سره بیعت حضرت پیغمبر علیه السلام په لاس کوه، اما د زنانو د بیعت 3 صورته راغلی دي. یو صورت چې پیغمبر علیه السلام څادر یو طرف ده نیولی، یو طرف زنانو نیولی. ابو داود کې روایت ده یو طرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یو طرف د لرې د زنانو سره. دوم صورت یو دوه ښځې راغلې بیعت یې کوه، تال یې ښی و، دا تال کې یو طرف کې پیغمبر علیه السلام لاس کېښی، په بل طرف باندې دی لاس کېښی، تال سره شریک شو، څادر نه تال، دا لوښي نه چې دا کالیب کې مینځي. یو دوم صورت داسې هم راغلی. دریم یوه زنانه راغله، پیغمبر علیه السلام په لاس مبارک باندې دا څادر داسې ډبل واچو، په لاس په څادره یې کېښی چې لاس ته حرکت احساس د حرارتو دا ونه شي. خو مشهوره طریقه د بیعت د زنانو دا د څادره والا ده چې د لرې نه یو ته بیعت کېږي، په څادره باندې کېږي. ځکه حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها د نبی علیه السلام مبارک بیبي مبارکه د موږ تاسې مور په قسم ویایي چې والله که د نبی علیه السلام لاس د پردۍ ښځې لاس مسه کړی په بیعت کې، په قسم باندې ویایي چې لاس د نبی علیه السلام پردۍ ښځې ته په بیعت کې نه ده ورکړی. او بیعتونه وو، بیعت اسلام نه قطع نظر، په اسلام خو دا بیعته خو په ټولو کوه، خو په نیک اعمالو باندې بیعتونه. ځکه روایتو کې د بعضې ښځو نوم چې ذکر کېږي بخاري شریف کې راځي ممن بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا هغه ښځه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی، د دې امتیازي ځای دغه ذکر کوي. نو بیعت ښځو هغه چې موږ ته اجازه ده هم داسې ده چې ښځې به لرې ناستې وي، په پرده کې به ناستې وي، او د کور یو سړی به محرم به موجود وي. صرف خلوت به د ښځو سره نه وي چې پیر او ښځې سره ګوکې، لکه د خلکو خو عجب عقیدې دي چې پیر خو مور و پلار ده، نو مور و پلار نه خو سطر نشته. دا خلکو عقیده خو دا بې ځایه عقیده ده. انما المؤمنون اخوة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت صدیق اکبر ته پیشنهاد د دوستۍ وکړو چې لور دې ماته په نکاح راکړه. د دومره قوي ایمان و د انما المؤمنون اخوة چې زه خو د ورور یم. نبی علیه السلام ته ویایي نو دا خو د ورېره کېږي. بیا نبی علیه السلام ورته ته مې په دین کې ورور یې، خو نکاح دې د لور سره روا ده. ټول مسلمانان سره ورونه دي، خو نکاح خو د یو د بل د لور سره دا کړی چې دا خو روا وي. نو پیر استاذ حق ځان ته خبره ده چې ادب کې خو محرم نه ګرځي، نه پیر محرم ده د پردۍ ښځې، نه عالم محرم ده د پردۍ ښځې. چې نبی علیه السلام نه د محرم هغه احتیاط کوي، سره له دې نه چې نبی علیه السلام شرعا لحاظ باندې د محرم حیثیت و دغه نه ستر نه و. ځکه ستر خو د خوف د فتنې د وجې نه یي چې بدعملۍ ونه شي. نبی علیه السلام معصوم و، هغه کې ګناه ونه، خو بیا هم د احتیاط لپاره چې وروسته به داسې نه وي چې ملایان یا پیران را لګیا شي په دین کې نخرې کوي. نو د زنانو بیعت قرآن کې اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن یو ځای کې را روان ده، که په خیر ورسېدو. د ښځو بیعت شته، په احادیثو کې راغلی دي چې بیعت شته، لیکن طریقه یې دا ده چې د لرې نه. اوس د دغه لرې نه هم جایز ده، دا خو طریقه ده. زه په خپله د نرانو نه تر ښځو نه په بیعت کې لږ زیاتې خبرې ورته کوم، دا هسې د یو مهم شي دپاره کوم. دا ښځې غریبانانه دي، موږ عمومي علم نه لري، په کور کې علما اکثره نشته، د علم او د دین بیانونه نشته، نو دغه د ایمان نه دي خبرې، د احکامو نه دي خبرې. موږ خو نرانو ته صرف دغه 3 ټکي ویایو چې اول شرط دا ده چې د شریعت پایبندي به کې، دوم دا ده چې ذکر به ډېر کې، دریم به د خپل شیخ سره محبت وي. خو زنانو ته په بیعت کې بیا زه حتی الوسع کوشش کوم د ایمان مسایل هم لږ ورته ذکر کوم.
د لمانځه آداب او داسه طریقه ځکه د ښځو په اودسو کې ډېر خللونه دي کتابونه لیکي نوکان یې غټ وړه خوشته کې دغه نوکانو کې وړه بند شي بیا بل وخت کې چې اودس کوي دغه نوکو وری مابین وچ پاتې شي او وړه کې بند وي په نوکانو باندې د بازارو ښځې د سره رنګونه استعمالوي هغه رنګ چې په نوک باندې موجود نه اودس یې کېږي نه غسل یې کېږي په لاسو باندې ګوتې وي دی ته روا دي په یوه یوه ګوتې دوې ګوتې مې تنګې وي نښتې وي داسې داسې بیخي خوري نه اودسونه کوي د لاندې ځایونه وچ تر پاتې شي لاسونه یې د بنګړیو نه ډکي غټ باوګان هغه سپینو زرو خلک چې ورته جوړې دي دغه نه ډکي اودس کې ما سړی لیدلی چې دا ګړی په څنګ پورې ځای وچ تر پاتې شوی چې دا نن سبا کوم واټر پروف دي چې اوبه نه تېروي خلک اودسونه ورسره کوي نو یوه چې بنګړي پراته دي د بنګړیو لاندې ځایونه وچ تر پاتې کېږي د نفاس په مسایلو نه دي خبرې چې ښځې اولاد پیدا شي که شلمه پاکه شوه که دېرشمه پاکه شوه که پنځه ویشتمه پاکه شوه په ډېرو قومونو کې ماته غږېدلې دي لمونځ نه شروع کوي وایي تر اوسه یې څلوېښتې نه ده وتلې وي پاکه لس شپې پاکه ګرځي 15 شپې پاکه ګرځي خو لیکن وایي څلوېښتې نه ده پوره دوی لمونځونه نه کوي او مسلمان د خو چې څنګه پاک شو غسل به کوي ذاتي به لمونځ شروع کوي په دغو مسایلو نه دي خبر د میړه په حقوقو باندې نه دي خبره د اولاد په حقوقو په تربیه باندې نه دي خبره نو هغه بیان د دغه په خاطر موږ دغه یو مملکت چې د کتاب ولیکو بیا مو مملکت کې ثبت کو چې ښځې لږ لږ په کورو کې واوري نو بیعت په وخت کې زه حتی الوسه دغه مسایل ټول ورته ذکر کوم خالونه ناروا دي دوی ټولې په لګیا دي لعنت خدای د واشمه او مستوشمه په دواړو باندې او دوی په دغو خالو باندې لګیا دي خو چې لرې وي نږدېکت نه وي بیا غایبانه اجازه هم ورته کوو نو چا چې په کورو کې شوق وي د ذکر هغه د دغه طریقه وروښي چې خوله پټه په زړه کې د الله الله لفظ ویل هغه په هر حال کې دوی ته بیا زنانو ته عموما ګټه په دغه ځای کې ډېره ده چې په هره میاشت کې د دوی شپږو اووه ورځې لمونځونه قضا یي تلاوت نشي کړی لمونځ نشي کړی روژه نشي نیوی چې ذکر هم نه وي بېدیني عادت چې د دغې وجې نه وایي ښځې چې واده ته لاړه شي یو دوه لمونځونه قضا کوي هېڅ عذر نه وي د لمانځه د قضا کولو سره عادت شوي فرق هم نه ورکوي په مړیو کې په ماړیو کې په هر ځای کې کوي نو دغه وخت په ذکر تېروي دغه ذکر خو په حیض کې هم روا ده په نفاس کې هم روا ده په هر حال کې روا ده نو چې کوي په هر حال کې خو صرف دغه ځای به هغه وي چې که شیخ نه وویني د شیخ رابطه نشي نیوی خبرې نه یې اورېدلې بیا اثر ډېر نه وي نو دغه موږ مملکتونه بیا په کور کې چې یو وارې ما سره د چا زړه وي د ټوله دنیا دپاره نه وي چې خو چا یې موږ دپاره زړه وي چې کور والا د موږ سره بیعت وکړي دا موږ مملکتونه دي بیا په کور کې غږوي هغه ښځې دې په دغه وخت کې ذکر کوي داسې خیال کوي لکه ما شیخ دې ما سره ناسته خدای پاک په ځکه دا تصور د شیخ کې ډېرې ګټې دي ما درته یوه ورځې مخکې مې ویلې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام انبیاء سابقین علیهم الصلاة والسلام چې ولید د معراج په شپه بیا موږ ته شکلونه بیانوي حضرت موسی علیه الصلاة والسلام درمیانه حاله انسان و نه ډېر مزی و نه ډېر ډنګر و یو وجه د قامت نه جګ و ویښتان هم داسې و لکه د شنوعه د قوم چې وي حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام هغه بیا درمیانه حاله و رنګ یې داسې تازه و لکه نه وی چې د غسلخانې نه راوتلي ویښتان یې هغه اوږده و ښوی و ابراهیم علیه السلام داسې و لکه دا ما ته ګورې نبي علیه السلام خپل ځان چې زه د هغه سره په رنګ کې ډېر مشابه یم دغه ځای کې محدثین لیکي چې د انبیاو سابقینو رنګونه یې ولې ذکر کړه شکلونه په دغه کې خو څه د دین مسله نه ده وایي د دې دپاره چې د نیک سړي رنګ هم چې په یو ځای کې په ځای شي په هغه ځای د خدای رحمت ورکړي چې د الله رحمت متوجه شو وظایف هم جاری کیږي شوق د طاعت هم پیدا کیږي د عبادت هم پیدا کیږي دا شرکیات نه دي د شیخ نه چې دالته موجود یم دا فیض چې راځي خو د الله د طرف نه راځي خدای یو واسطه ده په مابین کې نور خو موثر حقیقي خو الله تعالی ده خو صحبت کې اثر ده چې څومره د شیخ سره په ښه مینه او محبت باندې اثر کې دغومره خدای پاک هلته وظایفو کې اثر پیدا کوي نورانیت پیدا کیږي نو د زنانو دپاره اجازه ده چې چا شوق وي موږ ته په کورو کې د وظیفې طریقه دغه ور وښیي خو که کله داسې څوک و نږدې بیا چې بیعت کیدای شوی بیعت کې دا اثر وي چې توبه لکه موږ نرانو سره توبه ایستی کیږي د صغایرو کبایرو ګناهونه او څه دوی ته داسې نصیحتي خبرې کیږي نور وي به په پرده کې موږ ته دا عادت چې د 3 ګزه په فاصله به لرې ښځې ناستې وي
د 3 ګزې به د پیر نه لرې ښځې ناستې وي په پرده او په حجاب کې به وي مخلوڅی نشته پکې چې مخلوص ته ستړی مه شي نشته پکې چې پیر صاحب ستړی مه شي نامحرم ده نامحرم ښځې دي لرې په پرده کې به ناستې زه یو ځای ته لاړم داسې کوچیان غوندې خلک و بیعتو دپاره خو دوی خو د نورو پیرانو سره عادت شوي وو لوڅ مخ ښځې ټولې را روانې دي بیا هره ښځه ځان ته هغه صاحب ما ته یې دغه تعویض وکړی دی خو د ذکر او د عبادت سره ډېر شوق نه وي ما ته دغه تعویض وکړه ما ته یې دغه تعویض وکړه چې تلقین مې ورته وکړو ذاتې مې د سطر خبرې چې شروع کړه سوکا سوکا یې ځانونه پټول بیا د هغه نه بعد چې مریدانې شوې تر څو وظیفو پورې یعنې داسې مریدانې دې ما شته چې مراقبو کې دي خو زه قسم وکړم چې تر اوسه یې ما مخ نه ده لیدلی په مراقبو کې دي لطایف خلاص نه په اثبات خلاص په مراقبو کې دي چې الحمدلله خدای پاک ساتنه ده د مشایخ ده چې ما یې تر اوسه مخ نه یې لیدلی نو اوس په ادب شوې پوه شوې په دین پوه شوې چې نه یې پوه د غریبانانو خو نو روا ده اجازه ده چې څوک یې کوي خو بیا که کله کله موقع پیدا کېده یا کله مې مړی راته کولې مړی خو به راته کوې داسې ملک ته راغلم یو څوک مېلمستیانې کې د 40 کالو مسافر راغلی مېلمه 40 کاله مسافر وم راغلم خپل وطن ته د 40 کالو بعد داسې سړی نشته چې راچې یو ګاله ماړی ایله شخص خو څه کوي چې یو یا دوه دلته راسره دي په دغه ځای کې یو هم داسې نه وي چې ته څنګه یې هلته به بیا تاسې وایي چې خو ته مه نه در پرېږدې هغې نه ګوره ما مخکې نه جواب که ته ځای ته ویلې وایي خو ته ځان ته څوک نه در پرېږده د مړیو خبره د روپیو خبرې زه چې کوم آب ټوکې وي الحمدلله خدای پاک خیر را رسوي د هزار بار شکر په ټول عمر خدای پاک نه یو محتاج کړي الله باندې مو دغه ایمان د نه به مو محتاج وي خو ټوکې خو به د عمر خو به څه سره ویایو که نه ښه خبر خو ده ښه خبر خو ده سخاوت خو ښه شی ده حق هم ده دغه ځای که څوک ومني چې حق دې هم شته نو خبر مې سه ښځو په بیعت پورې اوږده کړه د امرګري خط لیکلی و یعنې شته ثابت هم دی په قرآن او په حدیث باندې او طریقه یې هم دا ده چې د لرې نه بیعت وي نبي علیه السلام په لاس نه د بیعت ورکړی په مکې معظمه کې چې مشرکین مسلمان شو ایمان یې راوړ نرانو ته بیعت په لاس چې کله ښځو ته ورغی یوې ښځې لاس ور اوږد کړ نبي علیه السلام ته دا خیال و چې لکه سړیو ته چې په لاس بیعت ورکوي موږ ته به هم کوي نبي علیه السلام ورته ویل چې نه زه ښځې ته لاس نه ورکوم او د ما بیعت یوې ښځې او د 100 ښځو ټول یو شی د ټولې ښځې په یوه وار دا خبرې واورئ په یوه وار باندې تلقین کوو ټولو ته یې په یوه وار باندې وکړئ اعوذ بالله وکړه چې زه ځان ښکاره کوم صرف د دې دپاره چې هغه عزیز داسې خیال ونه کړي چې ما دی څومره ښه ساتو او د ما په غیاب خیانت یې ما سره وکړه د دغه دپاره مې وکړه کنی په نفس خو اعتماد نشته و ما ابرئ نفسي زه نه پاکوم خپل نفس چې هغه به د بل بدۍ په طرف میل نه راځي ان نفس ځکه بېشکه نفس چې ده لامارة بالسوء دا امر کوونکی د هر وخت په بدۍ باندې الا ما رحم ربي مګرم هغه نفس چې الله مهرباني په کړې وي ان ربي لغفور رحیم بېشکه رب ما غفور او رحیم ذات ده انبیا چې معصوم دي چې یوسف علیه السلام هم په هغه انبیاو په جمله کې ده دا د الله رحم ده دغه ځای ته شکر د نعمت ته اشاره کوي خپل کمال مې نه ده نفس په خپله د انسان هر نفس چې ده اماره بالسوء ده الا ما رحم ربي چې الله رحم په کړی دی هغه نفس اصلاح راوستلی نو بیا خو اماره بالسوء نه ده نفس په اصل ذات کې د 4 عناصرو چې اور اوبو خاوره هوا دی د یغو خلاص و شیره ده نو د یغو طبیعت کې پروت ده نیک نیک صفات هم لري خو د بد صفات سره واخلي اوس په اور کې د تکبر او د غضب ماده پرته ده په خاوره کې د دناعت او د ذلت معنی پرته ده په اوبو کې د تغییر او تلون معنی سور رنګ ورواچو ته کې سری شي شینو رنګ ورواچو ته کې شنی شي بدلیږي را بدلیږي دا ماده ده په هوا کې د لهو د لعب باد کله په دغه طرف ځي کله په دغه طرف ځي دا ماده ده اوس دغه نفس چې دغه خلاص ده کچېرې داسې چې دغه نفس د اصلاح کار ونه شي هغه خو د کې کله به خوش کې غضبونه یې پکې کله به تکبر کوي کله به لهو او لعب باندې لګیایي کله به اوړي را اوړي بېګا مسلمان ګیسته کافر خدای هم دې وساتي
آخر وختو کې خو دغه را روان دي که نه نبي علیه السلام یې سهار به مسلمان یې بېګا به کافر یې کله به لوبې کرکټ ته فوټبال ته پلانکای ده بس په دغو باندې به لګیا لګیا خو دغه نفس اصلاح قبلوي موږ مامور یو په اصلاح د نفس باندې چې نفس په اصلاح کوو که خپل ذات کې د اماره بسو ده د یغه خلاص ده خو خپل مخې ته خو خلاص نه ده د شریعت خدای را لېږلی د اصلاح دپاره ده انبیا یې را لېږلي د اصلاح دپاره دي که سړی د خپلو اعضاو د اصلاح کوشش شروع کړي نفس اصلاح کیږي دا چې لږ سړی اصلاح غټ غټ ټکي به درته ووایم ټول تفصیل بیا اوږدېږي چې لږ سړی د خپل نفس د اصلاح کوشش شروع کړي د یو نیک سړي سره تعلق پیدا کړي دغه نفس اماره بسو بیا لوامه ګرځي چې ګناه درنه وشي دستي بیا خپله بیرته خپل ځان ملامتوي دا دې څه وکړه باعث په توبه شي عام خلک په خپلو خوندونه په ګناهو اخلي خو توبې ته یې ورپام کېږي هم نه خو دغه نفس چې لږ اصلاح راغله دا بیا لوامه شي چې سړی کې ولې دا تا الله په ما څومره احسان ده دا ما نه څه بېادبي وشوه بیا چې لږ کوشش نور سړی په دغه نفس کې وکړي دغه نفس بیا مطمئنه شي بیا د خدای پاک په عبادت کې د خدای پاک په ذکر کې سکون و اطمینان ورته پیدا شي بیا د نورو شیانو شوق تر لاړ شي الله بذکر الله تطمئن القلوب مقام بیا ورته پیدا شي دا چې کله بیا اصلاح کې ترقی راشي دغه نفس چې په دین کې اطمینان ورته پیدا شو سکون ورته پیدا شو بیا د الله د طرف نه ځکه خو الله محبوب شي معشوق شي د الله د طرف نه چې دته څه رسیږي که لوږه که مرض که تکلیفونه یې دی راضیه شي د الله په قضا باندې راضي وي بیا دا چې دی راضي شي د الله نه بیا الله د ده نه راضي شي دغه نفس بیا مرضیه شي ان نفس لاماره بالسوء والنفس اللوامه یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه اخر مقام چې د نفس دغه سلسلې ټولې تیرې شوې بیا نفس عبودیه شي بیا هغه اصلي حقیقت د بندګي پکې ښکاره شي چې هغه الله د کوم مقصد دپاره انسان پیدا کړی ده وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نو الله تعالی ورته داخل شدی ما په بندګانو کې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي چې حقیقت عبدیت په سړي کې راغی نتیجه به جنت یو فدخلي جنتي نو دغه کار غواړي او دغه کار لږ محنت غواړي خصوصي اهتمام غواړي ځکه د عادت بدلیدن ډیر زور غواړي د عادت بدلیدن دا خوشی نه کیږي یو سړی د ټول وخت بخیل ده هغه کې سخاوت څنګه راشي دا به په نفس بوج کې لږ روپۍ ورکوه اخر د عادت کیږي لکه مخکې موږ ویل دغه لاس ته د کار سره عادت نه ده چې یوه ورځ کار وکړي لاس تڼه کې کیږي خو چې هره ورځ لږ کې اخر بیا دا لاس پوخ شي بیا چورته هم نه وکړي سپین ږیري سړي په ټالو کې لګیایي دا لرګي ماتوي موږ ځوانان یې نشو ماتولی دی په لګیایي دا عادت شي د هغه سره د عبادت اول سخت وي نفس باغي ده غاړه نه ورته ږدي خو چې ته لږ ذکرونه لږ نفلونه لږ تلاوتونه شیان شروع کړې سوکا په یوه وار نه چې په یو وار ډېر وکړې بیا وایې چې دماغ مې خراب شو دتې بیا نه کوي دا سوکا چې کوې لکه اوس دا نفیسبات چې پخېږي نو په یوه وار باندې یې ویشتو ته څوک اوله نه شي رسولی طاق باندې به سا باسي په دریو بیا یې 5 بیا 9 بیا 9 سوکا یې داسې کوه اخر بیا سا دومره اوږده شي چې احمد ضیا خلیل پس مبارک ویل په 300 وارې زه په یوه سا کم صوفي صاحب مبارک ویل د جلال آباد نه راسپور شوم تر هغه پورې د مایپره پورې مې یوه سا وایسته هلته مې چې بیا سا وکړه په کابل کې مې بیا وایسته دا هغه خلیل پس مبارک ویل وای ما ته په خپله ویلي دي چې خلکو یې د ډېر هغه کوی ما ورته ویل چې ته نفیسبات کوې په یوه سا ډېر اوږدې وایې کوې وایي ویل چې جلال آباد کې موټر کې سپور شوم کنې موټر کې خو سړی موټر ښوروي د رفتار په حال کې به نفیسبات کړه په لیارې به روان و خو سا به بنده وه دا اوږدېږي دا پخېږي قاریانو تلاوتونه اوږدوي هغه کېږي نو نفس هم اصلاح کېږي خو صحبت به کوې د نیکو خلکو په عجز به کوې خدای ته به زارۍ کوې ژړاوې به کوې په دغه نیتو باندې به د معالجې په نیت باندې روانېږي یو ځای ته بیا دغه نفس خدای پاک اصلاح کوي
وقال الملك اتوني به، وویلې پاچا راولئ دغه په بندیخانه کې چې کوم سړی ده او ښه تعبیرونه کوي، استخلصه لنفسي چې زه د خپل ځان دپاره د مقربینو نه مقرر کړم. چې کله یوسف علیه السلام راغی وایي چې راووت د بندیخانې نه، د بندیخانې کالي یې لرې کړه، غسل یې وکړو، ځان یې صفا کړو او بیا راغی دلته د پاچا د ملاقات د آدابو لحاظ یې وکړو. حضرت پیغمبر علیه السلام وفد عبدالقیس راغی. په دا وفد عبدالقیس کې عامو ملګریو چې ایمان غیبي راوړی و د یوه چا په واسطه باندې نبی علیه السلام د دیدار شوق کې و چې څنګه راورسېده دلته په نبی علیه السلام سترګې ولګېدې، د اوښانو نه یې راټوپ کړه، ورمنډې کړې پیغمبر علیه السلام ته. خو اشج عبدالقیس اوښانو نه سامانونه کوز کړه، د بحرین نه راغلي وو، لرې سفر نه، کالي یې پاک واغېسته، بدل یې کړه او داسې وکړو. راغی په جومات کې 2 رکعته تحیت المسجد هم وکړو، بیا پس یې ورغی پیغمبر علیه السلام ته. بیا پیغمبر علیه السلام د دوی نه دا مطالبه وکړه چې تاسو به د قوم هم ذمه وار یې، د دغه طرف نه هم زه لېږم، د قوم ذمه به هم راته اخلی. دا نور ویل سیده د بیا ورته ویل چې صاحب د خپل دین نه بل دین ته اړول دا ډېر سخت کار ده. هغه خلک موږ ذمه یې نشو اخیستی چې مسلمانه وبه، او خپل وس به پورې وکړو، که چا نه قبله و جهاد به ورسره وکړو، خو ذمه یې نه اخلو. نبی علیه السلام ورته ویلې ده ته د دغه په ځای چا د نوره صفت یې کړی وی، ده ته ویلې په تا کې 2 خویونه دي الله ته ډېر محبوب دي. حلم و اناعت تلیوار دی نه و که په شي کې وایي سړی چې نیکو خلکو ته ورځي اول د ځان د اهتمام د صفایي کوي او وخت مناسب ګوري چې دا د ملاقات وخت ده که نه د وخت، تاسې نه چې د ګټ په ځای تاوان وکړي. هغه ستړی هیله کېږي دی په دغه وخت کې ملاقاتونه تر غواړي. نو مطلب مې دا ده ده وایي تلیوار ونه کړو، هلته چې ورغی دا پاچا ډېرې ژبې زده وې خو عبراني او سوریاني ژبه یې نه وه زده. چې پاچا ورسره وغږېدو، دی وغږېدو په عبراني ژبه، په سوریاني ژبه. دا ژبې د چا دي؟ وایي دا د ما د پلارو د نیکه ژبې دي. په نور هره ژبه چې دا پاچا غږېدو یې ده زده وه ورسره غږېدو، دغه نه یم وایي د ده کمال ورته معلوم شو. نو فلما کلمه کله چې د ده سره خبرې وکړې قاله ورته ویلې انک الیوم لدینا، ته نن ورځ د موږ په نیز باندې بېشکه مکین خاوند د مرتبې امین امانتګر یې، تا ته به زه عهده درکړم. د دستي ورته ویلې ما د خزانو مالکه، خو وروسته قحطۍ را روانې دي او دلته یو عظیم خدمت کېږي د انسانانو، چا خدمت زه وکم او په خزانو باندې مقررول. هغه 2 شیان غواړي چې علم هم وي په دغه طریقه د مصرف باندې او امانتداري هم یې په سړي کې. که په طریقه د مصرف یې نه پوهېږي، علم نه لري چې دا اوس د چا مسؤلیت ده، زه دا روپۍ شاته ورکم څومره ورکم، نو هم په صحیح طریقه نشي پکې چلېدی. که په ځان نفس باور نه یم، دا روپۍ ډېر خبیث شی دی چې بل ته 1 لک ورکوي، خپله دې مې 10,000 ورته زړه پکې وشي چې یو څه خو پکې غلا کړه. نو زه په ما کې 2 صفت دي، زه هم ساتونکی یم د خزانو، هم عالم یم. اوس دلته یو بله مسله موږ ته راغله، په خپله خوله امارت غوښتنه، عهده غوښتنه، اخو په حدیثو کې سخته منع ته راغلی. څوک چې په خپله خوله عهده غواړي خدای په خپل ځان ته سپاري، الله یې بیا نصرت نه کوي. او چې څوک یې مجبوره کړي، دا یې نه غواړي هغه یې مجبوره کړي، بیا خدای پاک د سداد دپاره ملایکې ورسره مقررې کړي چې دته الهام د نیکو طرف وکړي. او دلته یوسف علیه السلام په خپله غوښتنه وکړه. نو خپله غوښتنه 2 قسمه ده، یو د نفس په تقاضا ده، لکه نن سبا چې هر یو سپارښونه کوو، خلک واسطې پیدا کوو چې په یو ګند مې مقرر که. د نفس په خواهشاتو په دغه عنوان باندې ده، هلته هغه ممانعت ده چې څوک په خپله غواړي بیا خدای پاک عهده ذمهواري د ده د حفاظت نه اخلي، خپل ځان ته پرېږدي چې څه یې وکړه. یو د مجبوریت په خاطر غوښتنه ده، یو دینی مصلحت ده، په دا پیږي چې بل څوک قابل د دغه خدمت نشته او دلته په دین کې خیانتونه کیږي، په امانت کې خیانتونه کیږي او په خپل ځان معتمد یې چې ایمان خیانت نه کیږي، دلته طلب در باندې لازم ده چې غواړي به. عین الاحکام په نامه باندې یو کنقی کتاب ده، ډېر کلونه مخکې مې دغه مسله کې کتلې ده
نو کله واجب ګرځي په سړي چې مطالبه به کوي. نه به د شخصي انتقام وای سوچ وي چې پلان کې دا سره کړي وو زه اوس عهده پیدا کم بیا به نو خپل پور تر اخلم. نه به د انتقام سوچ وي، نه به د خیانت سوچ وي، او الته په دا مجبوریت محسوسه چې بل څوک قابل د کار نشته. په داسې صورتو کې چې په دا پیږي چې په دا عهده کې خیانت کېږي در باندې واجب ده چې مطالبه به کوي. او که بل څوک وو دغسې امین سړی بلم وو او په ځان د اعتماد وو چې ما هم خیانت نه کېږي، د چا سره د شخصي انتقام سوچ هم نه وو، بیا په هغه وخت کې غوښتنه جایز ده، در باندې واجب نه ده. دلته وطن د مشرکینو ده، هلته به ذخیرې راشي، د قحطۍ وخت به راشي، بیا به په بیت المال کې خلک خیانت کوي، بل څوک ونه، نو ځکه مطالبه د ځان دپاره وکړه. لکه اوس مخکې مو چې ویلې خپل مقام ښکاره کول هم د دغه مجبوریت نه چې خلک د دین ګټه رانه واخلي روا ده. واما بنعمت ربک فحدث. د عهدې قال اجعلني ده ورته ویل یوسف علیه السلام پاچا ته چې ته ما وګرځوه علی خزائن الارض، په خزانو د مځکې باندې د مصر، انی حفیظ، زه ښه ساتونکی د مالو یم، خیانتګر نه یم، ځکه خو نبي ده او نبیان معصوم دي، خدای پاک ساتلی دي. او عالم هم یم د خزانو په تصرفاتو باندې، په جذب د فوایدو چې څنګه یې راټولې کړم، په دغه علم لرم، بیا په مصرف کولو علم لرم چې په کومه طریقه مصرف کړم. عهده باید اهل ته وسپارل شي چې څوک اهل د کومې عهدې. خو ګورئ اهلیت چې دا لوی شی په اهلیت کې امانتداري ده. دا نن سبا خلک په دغه ځای باندې نه دي پوه. دوی اهلیت په عصري علومو پورې بولي چې چا په دغه شي کې تعلیم کړی وي، ډیپلوما یې اخیستی، نو هغه اهل د حکومت دي. چې چا ډیپلوما نه یې اخیستی، هغه دوی اهل د حکومت نه بولي. او تر ټولو نه لوی خیانتونه چا وکړه؟ د ډیپلوما والا وکړه که غریب ملایانو وکړه؟ لوی شی مهم شی اخلاص ده، امانتداري ده، حفیظ علیم. او تش په دغه باندې هم نه کېږي چې ښه ملنګ سړی ده خو غریب په هېڅ شي نه پوهېږي، ته په مقرر کې بیا هم کار تر خرابېږي. لوی شی امانتداري ده. تعلیم انګریزي نه ده، ډیپلوما اخیستل نه دي. تر دغه نه غټه ډیپلوما چیرې ده چې 12 کاله سړي په علم کې حاصل کړي تیر کړي. د خدای د دین نه ځان خبري، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. د رعیت پوښتنه چې د تا نه کېږي، خو د رعیت په حقوقو خو به علم لري. کوم علم؟ شرعي علم که انګریزي علم؟ خو شرعي علم به لري چې د ما ذمهواري څه ده، په هغه باندې به د علم وي. وکذلک مکنا لیوسف، لکه دغه نعمت او احسان مې چې په وکړو دغه شان موږ قدرت ورکړی و یوسف علیه السلام ته په الارض، په مځکه د مصر کې، یتبوأ منها، چې اړول به اوسېدو به د دغه مځکې د مصر نه، حیث یشاء، چې چیرې به یې خوښه وه، نصیب برحمتنا من نشاء، موږ رسول کو په رحمت خپل سره هغه چاته چې ورته خوښه مشي. ولا نضيع اجر المحسنین، موږ نه ضایع کوو اجر بدل د محسنینو. ولا اجر الاخرت خیر، دا خو په دنیا کې عزت وو، اجر د آخرت ډیر خیر دی للذین آمنوا، هغه کسانو لره چې ایمان لري، وکانو یتقون، او وی پرهیزګاري کوي. وکاله تیر شو، ذخیرې جمع شوې، وکاله د قحطۍ شروع شو. عبارت کې خو اختصار د جواب الکلم ده. په قحطۍ کې نور خلک د مصر چې راتله، دته شی به یو بار د سړي د اوښ خو د وږي هغه وږي به یو بار ورکول. کنعان چې د دغه مځکې نه په یو قول 3 ورځې، په یو قول 8 ورځې مسافه باندې لرې پراته وو هغه خلک، هلته هم وږه وه. نو یعقوب علیه السلام هم زمن ورته راولېږل چې کټ شی راوړي. دا زمن 10 ورونه بنیامین بیا یعقوب علیه السلام د ځان سره ګرځولی. دا 10 ورونه چې راغله، ده چې ولید ده وپېژنده، خو دوی ونه پېژنده. دوی ولې ونه پېژند؟ و یا د دغه وجې نه دا کانکای ګورئ رنګ بدلوي چې غټ شي ګیراور شي. خو دوی خو یو قول د 40 کالو، یو قول د 7 کالو، څو میاشتو په مابین کې راغلي. 7 کاله خو په بندیخانه کې دي، بندیخانې نه یې مخکې چې څومره وخت تېر کړی، کلونه تېر شوي وو، لویه ده په ګیره چښتن ده، نو ځکه دی یې نه وپېژنده. یا دا چې د پاچاهي په تخت باندې ناست سړی، دا خوب و خاطر کې هم نه ورتله چې موږ خرڅ کړی د غلام په نامه، هغه به دغه ځای ته رسېدلی، نو ځکه یې نه وپېژنده. د ذاتي پوښتنې تر شروع کړې، څوک یې، د کوم ځای نه راغلی یې، د چا اولاده یې، څنګه راغلی یې،
دوی دا قصې ورته شروع کړې. څو ورونه وی 12 نو اوس خو دلته لاس معلومیږي. یو داسې رانه ورک شو پخوا او یو بل د هغه سکنی ورور د یعقوب علیه السلام د ځان سره ګرځولی د هغه تسلي په کوي. ده ویل داسې نه چې جاسوسان یې که بل وارې راځئ نو هغه ورور به هم د ځان سره راولی کنی بیا زه دغسې شی نه در کوم. دوی ویلې پلار خو ډېر په پریشانه ده په هغه ورک شوي باندې ډېر پریشانه ده د هغه تسلي موږ به عذرونه جوړ کړو حیلې به ورته جوړې کړو که اجازه راته وکړه را بیولو. یو قول دا ده چې یو په امانت ورسره کېنوه چې یو به راسره پرېږدی چې نور وروڼه بیا هغه راولي خو ورسره ښه مهمان نوازي یې وکړه قدر یې د دوی وکړه او هغه روپۍ چې دی راوړې وې خپلو نوکرانو ته ویلې دا هم د دوی په ګونیو بیخ کې ور واچوئ چې برسېره په ګونۍ کې غنم ور واچوئ لاندې هغه هم واچوئ شاید دوی به هلته چې کله ګونۍ خالي کړي هغه روپۍ وویني نو نیک خاندان ده خیانتونه نه کوي دایما په ښه سلوک باندې به د دوی ښه اعتماد نور هم راشي نو هغه ورور به هم راولي رابشي. لاړه غلې یوړې کور ته هلته چې بیا راځي پلار ته یې دغه خبرې وکړې چا خو دا بل ورور هم غواړي. دوی ورته ویلې بیا داسې معاملات چل را سره کوی لکه د یوسف علیه السلام. ده ویلې نه خو اخر ورته ویل که قسم را سره کوي چې راولی یې او که ټول غرق شوی اخو ځان ته خبره ده خو داسې نه چې ګوښی دی هلاکېږي او تاسې بچ کېږئ. دی قسم ورسره وکړو. بیا یې ورته نصیحت کې دا وویلې چې هلته چې ورشئ دا د مصر ډېرې دروازې دي ټول په دا یوه دروازه مه ورننوځئ چې په نظر نه ښیه. ډېرې ښایسته ځوانۍ خدای پاک ورکړې دي د نبي اولاده ده. نور یعقوب علیه السلام خو د خدای تقدیر نه شوی بدلولی خو خپل اظهار د شفقت یې وکړ. دوی په هغه دستور لاړه ورغله چې یوسف علیه السلام ته ورغله دغه ورور یې ورسره وروست او د یعقوب علیه السلام په خبر د مختلفو دروازو نه ورننوته. ده بیا ذاتي پوښتنه ورسره وکړه د پوښتنې نه بعد د مړۍ تیاری یې وکړه په 2 نفرو پلیټ لکه مازدیګر چې 2 نفره سره کېنه دا نور ټول ورونه 2 کېناسته دا غریب بیا ګوښی پرېښی بنیامین. یوسف علیه السلام ورته ویل دغه ورور هم ګوښی دی دا به زه راسره کېنوم نو د ځان سره یې په خپل پلیټ ورشریک. بیا المختن ځایونه د خوب دپاره ورته واچول 2 نفري کمبل یې ورکړې نور بیا 2 نفره شوه بنیامین ګوښی پاتې شو. دوی ویل دا به زه راسره څملوم چې دلته یې څملوه د ځانه سره وایي غېږ کې نیسي مچوي یې خو حال یا نه ورته وایي. سبا ورځ شوه بیا کوټې ور ګوښې کړې. اوس په دغه چل کې چې ګوښې کړي په حال یې پوه کړي 2 نفرو ته یې کوټې ورکړې دا یې بیا ګوښی پرېښی نو دی د ځانه سره بوت چې کله خپلې کوټې سره ګوښې شوه بس د هغه نه ورته ویلې چې تا ورور نشته چې د دې هر وخت تا ګوښی پرېږدي. ده ورته ویلې چې ما خو ورور و خو هغه ورور دی رانه ورک کړ. وایي دا غواړي چې زه دې ورور شم په ورورګلوي دې ونیسم وایي تر دغه به لوی سعادت چیرې چې ته مې ورور شې. ده ورته ویلې زه دې ورور یم هغه ورور دې یم یوسف علیه السلام چې ورک یم. نو ته غېږ ورکړه په ژړا شو ورته چې زه بیا نه ځم کور ته زه یې تا سره پاتې کېږم. ده ورته ویلې بیا به پلار په ما دومره غمجن و بیا به په تا پسې لیاړ نور غمجن یې. وایي زه نه ځم. وایي ښه چې نه ځې بیا به زه یو داسې تدبیر جوړوم چې ته به د خلکو د وړاندې په هغه کې شرمېږې. وایي هر څه مې قبول دي. هلته د مصر قانون دا و چې څوک غلا وکړي خو لکه نن سبا لاس پرې کېږي دوی ته سزا ورکوي خو د یعقوب علیه السلام په دین کې دا و چې څوک غلا وکړي غل ونیسي هغه غل به د مال چښتن ته ورکوي. دا حلم الله تعالی وروښوه. مخکې ما درته ویلي چې حلې 3 قسمه دي نو ده هغه لوښي چې ورډکول خپل جامع نوکر ته ویلې پټ د ده په لوښي کې کېږده. بیا وروسته قافله رخصت شوه د شانه یې سړی پسې ولېږو اعلان یې وکړو چې تاسې خو غلا کړې. هغه ورته ویل چې درنه ورک دي. وایي هغه جام د پاچا د سپینو زرو جوړ په سرو زرو باندې منقش ښایسته خو دا جارچي ورته ویلې چې که چا هم راوړ یو بار د اوښ انعام زه ورکوم. دی ورته ویلې تاسې ښه پوهېږئ چې موږ د خیانتو دپاره نه یو راغلي یو مجبوریت په خاطر دلته راغلي یو
خو د دې دپاره چې دوی بیا بدګماني پرانه شي تلاشي یې شروع کړه. اول یې د نورو ګونۍ وکتې، اخر کې بنیامین ته راغی. دا خو دغه به نه یې اخیستې، وایي نه دا به هم ګورې چې ویې کړو چې جام را پیدا کړو. چې جام پیدا کړو دوی دستي بیرته الزام ولګوي که ده غلا کړې د مشر ورور چې یوسف علیه السلام ته مخامخ وي ده هغه ورور هغه هم غلا کړې وه. هغه چې غلا کړې وه اسانه تعبیر وایي په لیارې به چې مالنګ تېرېدو د یعقوب علیه السلام دسترخوانه بې ماړۍ پټه کړه ور بیا وړه، یا یو قول چرګه ونیوه ور یې وړه هغه ملنګ ته یې ورکړه چې ده مخکې هم غلا کړې وه. د مشر ورور ده په زړه کې دا خبره پټه کړه چې تاسې شرم قانون یې د د ماړۍ غلا یادوئ چې غلا هم نه وه صدقه وه، او تاسې خپل یوسف علیه السلام د پلار نه پټ کو هغه خیانت باندې ځان سترګې پټوئ. بیا دوی ورته ویلې چې اوس ادار خو موږ قسم کړی و دی خو د پلار سره چې خیانت نه کوو، نو ویې ویلې ته خو ډېر نیک سړی، موږ یو د ده په ځای باندې قبول کړه، په ده پسې پلار ډېر پریشانه کېږي، په مشر ورور پسې ډېر پریشانه و. دوی ویل دا خو بیا ظلم ده چې جرم یې وکړی زه بندي بل کړم. دا چې د انکار وکړه نو په دې کې هغه یوه ورته ویله چې د عقل په لحاظ لوی و یا د عمر په لحاظ، چې زه خو د مصر نه نه ځم، تاسې لاړ شئ. دی خو یې رانه وینو. یعقوب علیه السلام ته به دا حال وی چې ده غلا کړې وه، موږ خو په پټه نه و خبر، خو دغه شی موږ په سترګو ولیدو، د د ګونۍ نه یې جام راویست. که نه یې د قافلې نه پوښتنه وکړه یا مصر ته سړی ولېږه د مصر د خلکو نه دې پوښتنه وکړي. دی لاړه هلته حضرت یعقوب علیه نبینا علیه الصلاة والسلام چې بیا پوښتنه تر وکړه دی دا حال ورته ویلې. ده وویله چې دا بیا څه تدبیر جوړ کړی، خو د خدای پاک نه به معاونت واړم، زه امید لرم چې خدای پاک به دواړه ژوندي راولي، الله تعالی به دواړه راولي. او زمونو ته ویې چې ناامیده کېږئ مه، ورشئ بیا لاړ شئ. په دریم وار باندې چې بیا راځي روپۍ ورخلاصې دي، څه کمزورې ناچلې روپۍ ورسره دي کوټه. راغله چې راغله یوسف علیه نبینا علیه الصلاة والسلام ته، نو یوسف علیه السلام ته ویې چې موږ کورنۍ ډېره غمجنه کورنۍ، د مصیبتو کور یو، او څه ناچلې روپۍ مې راوړې دي، احسان را باندې وکړه، د پوره روپیو په ځای رانه قبول کړه، موږ ته اشی راکړه. وایي دوی چې دا وویله چې موږ ډېر د پریشانۍ کور یو، د مصیبتو کور یو، د ده زړه وسو، نو ورته ذاتي ځان ورښوه. تاسې د یوسف علیه السلام سره څه وکړه؟ درته په یاد دي؟ دوی ورته ویل ته یوسف یې؟ وایي زه یوسف یم، دا مې ورور ده. اوس خبره دلته په دا ضمن کې دا ده چې مخکې وار یې ولې ځان نه ورپېژنده چې ورونه یې وم پېژنده، یعقوب علیه السلام په غم باندې هم خبر و، ځان یې ولې نه پېژنده؟ وایي د الله په دغه کې حکمت و، د یعقوب علیه السلام څه مقام یې نور هم ورجګوه د مصیبتو د وجې نه چې لږ غم نور هم په ډېر شي هغه مقام ته ورسېږي. اشد بلیتن انبیا دي بیا امثل فالامثل. بیا نو ورته ویلې خپل کمیس، هغه کمیس چې هغه په کوهي کې غاړې ته ورکړی و چې دا واخلئ، د حضرت یعقوب علیه السلام چې دوی ورته ویلې په سترګو مبارک ړوند شوی ده، په سترګو یې ور واچوئ جوړ به شي. بیا نو خپل کورنۍ ټوله رابار کړئ راشئ ذاتي مصر ته، ځکه تو حکومت یې موږ ده، د بیابانو کې په کوچیانو په شکل زندگی و، هغه پرېږدئ راشئ ښار ته. دغه ورور چې هغه کمیس ور وړی و یعقوب علیه السلام ته چې په وینو ککړ و، ته ورته وویلې دا کمیس به هم زه ور وړم چې پلار مې غمجن کړی چې بیرته زه خوشحاله کړم. چې څرنګه د مصر نه راووت هلته په حضرت یعقوب علیه السلام باندې د یوسف علیه السلام بوی ولګېده، د ده د کمیس بوی ورته معلوم شو. نو هغه ته یې ویله چې هغه کوم مسیحان هلته ورسره دي، زمون خو یې دلته دي په سفر کې، انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، که لیونی مې نه بولی د یوسف علیه السلام بوی راغی. دوی ورته ویل ته هغه پخوانی خطایي کې نه یې پرېږدې چې تر څو یا مړ شي یا ښه مریض شي، د په غم باندې. کله چې کمیس ور وړ زیره یې په وکړو، په سترګو یې واچو، سترګې خدای پاک جوړې کړې، صحت هم برابر شو. ده ورته ویلې ما نه و درته ویلي؟ بیا نو دوی دستي ورته چې پلاره موږ ته مغفرت وغواړه. هغه ورته بیا به مغفرت وغواړم، د جمعې شپې ته یې خبره وځنډوله، جمعې په شپې باندې بیا د دوی بار الله ته سپارښت وکړو چې خدای ګناه یې معاف کړي، الله معاف کړي. اوس دلته
حضرت یعقوب علیه السلام نږدې په هغه کوهي کې ورسره اچولی وه، درک نه ورته لګېده، او هلته د اتو شپو په لرې مزل کې بیا درک ولګېده چې یوسف علیه السلام بوی ده. نو علامه رومي دلته څه اشعار ویلی دي: ز مصر بوی فراهان شنی دی، چرا در چاه کنعانش ندیدی. د مصر نه د قمیص خوشبویی محسوسه کړه، په کوهی د کنعان کې دی ولې نه لید. بگفت احوال ما برق جهان است، دم پیدا و دیگردم نهان است. دور طول د ما حال په شان د برق د برېښنا ده، کله پیدا شي کله ورک شي، دا کشف دائمی نه وي. گهی بر تار می اعلی نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. کله فوق العرش حال خدای راته معلوم کړي لوح محفوظ وینم. کله مې بیا خپل موضوع کړي دغه درک نه کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په لمانځه ولاړ د موضوع سره جبرائیل علیه السلام ورته راغی چې موضوع دی وباسه نجس دي. هلته د لوح محفوظ نه خبرې کوي، هغه ویني، دلته بیا کله نه ویني. ځکه دا احوال دي، احوال دي. علم غیب کلی مختص ته په الله تعالی پورې. دا جزئی جزئی الله چې چاته ورکوي هغه ته خو علم نه ویل کېږي، هغه خو جزئیات دي. نو کله وي کله نه وي، کله وي کله نه وي. او د الله علم دائمی ده، هغه کلی د پیغه کې تغیر نه راځي. وجاء اخوة یوسف، راغله ورونه د یوسف علیه السلام، فدخلوا علیه، راننوتل دغه یوسف علیه السلام ته، فعرفهم، ده وپېژنده، وهم له منکرون، دی یغه لره پېژندونکي نه و. ولما جهزهم بجهازهم، کله چې تیار کړ یوسف علیه السلام دوی ته اسباب د سفر د دی، قال اتونی باخ لکم، بیا ورته ویلې هغه بل ورورم راولی من ابيکم چې د پلار د طرف نه ورور ده، د مور منه د ورور. الا ترون، تاسې نه وینئ انی اوفي الکیل، چې زه پوره ورکوم پیمانه، وانا خیر المنزلین، او زه غوره د میلمستیا ورکوونکو یم. فان لم تاتونی به، که دا ورور مرانه وستو، فلا کیل لکم عندي، بیا د آینده دپاره د ما سره پیمانه د غلې نشته د تاسې دپاره. ولا تقربون، او نه به رانږدې کېږئ د موږ ښار ته. قالو دا ورونه ورته ویلې سنراود عنه، زر د کوشش به وکړو، و به غواړو په کوشش سره دی اباهو د خپل پلار نه، و انا لفاعلون، موږ دا کار کوونکي یو. وقال لفتيانه، ویل یوسف علیه السلام خپل غلامانو ته، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، کېږدئ هغه روپۍ د دی په بارونو کې، لعلهم يعرفونها، شاید چې دی وپېژني. اذا انقلبوا الى اهلهم، کله چې دی راځي چې خپلو کورو ته، لعلهم يرجعون، امید ده چې بیا به نو راشي دواري مصر ته. فلما رجعوا الى ابيهم، کله چې بیرته ورغله خپل پلار ته، قالوا ورته ویل یا ابانا، ای پلاره د موږه، منع من الکیل، د آینده دپاره د موږ نه دغه راکړه د غالۍ منع کړی شوه، چې تر څو مو ورور نه یې را سره. فارسل معنا اخانا، موږ سره ولېږه دا بل ورور خپلم حضرت بنیامین، نقتل، چې موږ پیمانه واخلو، و انا له لحافظون، او موږ د ده لره حفاظت کوونکي یو. قال هل آمنوکم، یعقوب علیه السلام ورته ویل آیا زه امینان کم تاسې، الا کما امنتکم علی اخیه، مګر همداسې امینان لکه تاسې مې چې امین کړی وی د په ورور باندې من قبل پخوا. فالله خیر حافظا، خدای پاک خیر ده د حفاظت کولو په حیثیت باندې، وهو ارحم الراحمین، ده الله تعالی ارحم الراحمین ذات. ولما فتحوا متاعهم، کله چې د اخلاص کړه بارونه خپل، وجدوا بضاعتهم، پیدا کړه هغه سرمایه خپله، ردت الیهم، چې بیرته رالیږل شوې ده دوی ته. نو قالو ویل یا ابانا، ای پلاره د موږه، ما نبغي نور، نو څه غواړو، هذه بضاعتنا ردت الینا، دغه د موږ روپیو سرمایه هم بیرته راکړل شوي دي. ونمیرو اهلنا، او خوراکه به راوړو، غله به راوړو اخ خپل ته. ونحفظ اخانا، ورور به هم ساتو. ونزدادو کیل بعیر، او د یوه اوښ بار به مو بل هم زیات شي، لس اوس به 11 شي. ذالک کیل یسیر، دغه یو بار د اوښ زیات، دا اسانه ده په دغه سخي پاچا باندې. قال یعقوب علیه السلام ورته ویل لن ارسله معکم، زه نه لېږم د تاسې سره، حتی تؤتوني موثقا من الله، تر څو چې تاسې ما ته راکړئ وعده د الله د طرف نه، لتأتونني به، چې تاسې به خامخا راته کوئ په ده باندې، الا ان یحاط بکم، او که یو مصیبت راغی په تاسې ټولو چاپېر شي. فلما اتوه موثقهم، کله چې دوی ورکړې هغه ته وعده محکمه خپله په قسم یې ورسره وویلې. قال الله علی ما نقول وکیل، یعقوب علیه السلام ورته ویلې چې خدای پاک د موږ او تاسې په دا خبرو باندې شاهد ده. وقال یا بنیه، ورته ویل یعقوب علیه السلام ای د ما زامنو، لا تدخلوا من باب واحد، منه نه وځئ تاسې د یوه دروازې نه مصر ته، وادخلوا من ابواب متفرقه، تاسې نه نوځئ د دروازو بیلو بیلو نه.
وما اغني عنكم من الله من شيء نور زه نشم د پکولی د تاسې نه د قضا د الله تعالی نه په خپل تدبیر باندې څه شی ان الحکم الا لله نه د حکم مګرم الله لره ده علیه توکلتو په الله مې توکل ده وعلیه فلیتوکل المتوکلون او خاص په د الله د توکل کوي توکل کوونکي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم کله چې دینه نوته مصر ته په هغه طریقه چې پلار امر ورته کړی ما کان یغني عنهم من الله من شيء دغه تدبیر نه د پکې د دینه د الله تعالی د تدبیر نه څه شی الا حاجه په نفسه یعقوب قضاها مگر یو حاجت په نفس یعقوب علی السلام کې چې پرایو چې هغه اظهار د شفقت وانه لذو علم او دغه یعقوب علی السلام خاوند علم ده لما علمناه لوجد یغنه چې موږ علم ورکړی یا په دا معنا په توکل علم لري په قضا رضا بالقضاء علم لري چې خدای پاک مقدر هغه خو رسیږي خو ظاهر هغه کړه یا د یوسف علی السلام په ژوند علم لري ولكن اکثر الناس لا يعلمون اکثر د خلکو علم نه لري ولما دخلوا على يوسف کله چې بیا ورننوتل یوسف علی السلام ته داورونه اوا الیه اخاه رانږدې کو خپل ځان ته ورور خپل قال ورته ویل اني انا اخوک زه د تاورور یم فلا تبته اسم خفه کېږه بما كانوا يعملون په هغه کارو چې دوی کوي یا دوی کول فلما جهزهم بجهازهم کله چې بیا تیار کو دوی ته اسباب د سفر د دی جعل سقایته وی ګرځو هغه جام خپل فی رحل اخیه په بار د ورور خپل کې ثم اذن مؤذن بیا اعلان وکړ یو اعلانون کې ایتها العیر ای د قافلې چښتنانو ودرېږئ انکم لسارقون بشک تاسې دروغجن اغلا مو کړی سارقون غلی قالو ورونه یې ورته ویلې واقبلوا علیهم مخونه یې راواړول په دغه نوکرانو د یوسف علیه السلام باندې ماذا تفقدون څه شی غواړئ چې د نه ورک شوي دي لټوئ څه شی قالو دوی ورته ویلې نفقد صواع الملک موږ لټوو هغه کاسا د پاچا ولمن جاء به عمل بعیر او هر چا کراتګ وکړو په دغه کاسه باندې یو بار د اوښ انعام ده وانا به زعیم او زه زامین یم دا اعلان کوونکي ویلې قالو دوی ورته ویلې تالله قسم د په خدای باندې لقد علمتم چې تاسې خپېږئ ما جئنا چې موږ نه یو راغلي لنفسد فی الارض چې فساد وکړو په مځکه کې وما كنا سارقین او نه یو موږ غلا کوونکي قالو دی بیا ورته ویلې فما جزاؤه نو بیا به څه جزا وي د هغه سړي چې د هغه جام غلا کړي ان کنتم کاذبین که یې دروغجن په دا خپله خبره کې قالو دا ورونه ورته ویلې جزاؤه من وجد فی رحله سزا د غلا د چا سره چې ګیر شوه من وجد فی رحله چا په بار کې چې پیدا شو په هو جزاؤه دغه جزا ده دغه په بدله کې ورکول کېږي کذلک نجزي الظالمین موږ غلو ته دغسې سزا ورکوو فبدأ بأوعيتهم شروع وکړه یوسف علیه السلام یا هغه نوکر د ده په لوښیو په ګونیو د دورونو د ده قبل وعاء اخیه مخکې تر هغه بار د ورور د ده نه ثم استخرجها من وعاء اخیه بیا دا جام راویست د هغه پیمانه یې راویسته د هغه لوښي د هغه ګونۍ د ورور د خپل د ده نه کذلک کدنا لیوسف دغه شان تدبیر ورښولی و موږ یوسف علیه السلام ته ما کان نو دی لیاخذ اخاه چې دی د وینې په دین الملک په دین د دغه پاچا د مصر کې د دغه په قانون کې خو دغه نه و الا ان یشاء الله مګر همدا چې د الله تعالی ورته اراده شي نرفع درجات من نشاء موږ پورته کوو درجې د هغه چا چې ورته خوښه مشي وفوق كل ذي علم علیم برسیره په هر خاوند علم عالم شته وفوق كل ذي علم علیم یا الله تر مراده الله په ټولو باندې زیات علم لري یا په انسانانو کې رتبې دي سړی د دا دعوه نه کوي چې زه ملایم چې سړی د نورو ملایانو مجلس ته ورشي بیا خپل ځان ورته درک ورته لګېږي چې زه خو تر اوسه لیاچڼه یم په دغه علم کې قالو دا ورونو یې ویلې ان یسرق که ده غلا وکړه فقد سرق اخ له من قبل په تحقیق سره غلا کړې وه هغه سکني ورور د ده پخوا فاثرها یوسف فی نفسه دا خبره پټه وساتله یوسف علیه السلام په خپل زړه کې ولم یبدیها لهم دی ته یې ښکاره نه کړه قال